زه په داسې ښار کې اوسم زه په داسې ښار کې اوسم چې مثال د ځنګل دی زه په داسې ښار کې اوسم چې مثال د ځنګل دی زورور ښکاریان لګیا دي په کمزورو جوړ غوبل دی او کشر خان په ډېره مینه د مزدور بچي ته وویل مشر خان په ډېره مینه د مزدور بچي ته وویل ټوپک واخله ما پسې شه د ټوپک سړی اتل دی او خپل بچو ته د قلم او د تهذیب علم ورښایي شان شوکت او پوزیشن لا زما ګل بچی ته چل دی مننه شکریہ او خلک ټول په یو سړي چې تشدد کوي لګیا دي خلک ټول په یو سړي چې تشدد کوي لګیا دي ما تپوس وکړو دا ولې دوی وایي دا د ډوډۍ غل دی مننه جی حسرت صاحب خلک ټول په یو سړي چې تشدد کوي لګیا دي ما تپوس وکړو دا ولې دوی وایي دا د ډوډۍ غل دی او یو کلام به یې لنډ به یې خیر دی چې دا چې د هر سړي په زړه مې سلطنت کړی دی دا چې د هر سړي په زړه مې سلطنت کړی دی ما په هر دور کې د کرکې نه نفرت کړی دی او صداسې نه چې په سپرلو کې ورته غاړه ومه صداسې نه چې په سپرلو کې ورته غاړه ومه ما بې سپرلو هم د ګلونو حفاظت کړی دی او زه په یو وخت کې هم سرټیټی پاتې شوی نه یم زه په یو وخت کې هم سرټیټی پاتې شوی نه یم ما د وختونو سره داسې مهارت کړی دی او د مرچکو د سوداګرو نه مې لاره بیله د مرچکو د سوداګرو نه مې لاره بیله ما د غنو د ټل په وینه کفالت کړی دی مننه جي کمی د تور نظام بدلون د وس خبره نه ده کمی د تور نظام بدلون د وس خبره نه ده خو مې ولس ته د غندنې اشارت کړی دی مننه جي کوي د قام په درد لیکل کول ګناه ارشه ده کوي د قام په درد لیکل کول ګناه ارشه ده دغه ګناه مې ځکه هر ځای په کثرت کړی دی تاسو ډېره ډېره مننه